الحمد لله والصلاة والسلام. جواب اول دا مسئله یاد شو خرچ خوراک او دغه شان د ښځې خرچ خوراک او مور پلار چې بوډاګان شي او د بچي وسي نو د هغوی خرچ خوراک دا په انسان باندې لازم دي. لازم مطلب دی چې نه کوي نو الله به دې تپوس کوي. او دلته یو خبره د دې نه مخکې چې د دې رور د دې سوال جواب وکړو، یوه خبره دا یاده کړئ، ما مخکې مې یو څو پیرې تاسو ته ویلي چې کومې خرچې تاسو کوئ که نه نو په دې کې نیت د الله د راضي کولو ساتئ، نو دا به عبادت وګرځي. ته چې په هسې په بچو ته خرچه کوې، په ښځه کوې، په مور پلار کوې، که نیت دې ورسره د عبادت وساتو چې یاره زه الله راضي کوم، نو الله دله په دې یو نوڼۍ باندې اجر درکوي، په یو نوڼۍ باندې. نو ستا هغه مشقت هسې ضایع نه شو، بلکې هغه ستا دپاره فایدهمند شو، داسې چې الله رب العزت به تاله اجر درکوي. اسانه طریقه هغه دا ده خرچه کول په بچو باندې، په ښځه باندې، په مور پلار باندې، هغه بیا لازم نه دي، خو کله بیا هغه غوری کولی او کله نه کول غوری، هغه به ته حالاتو ته ګوري او د هغې مطابق به بیا فیصله کې. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی د اخکار په باره کې، یو دوه سوالونه دي او فایدهمند سوالونه دي. یو سوال دا دی چې اولنی سوال، بعض خلک ښکار کوي هسې د شوقیه، لکه وایي دا زما شوق دی او ټوپک کته بره کوي او لینده او یو شی او بل شی او هسې به دې غرونو کې کته ځي او بره ځي. شوقیه ښکار کول دا جایز دي په شریعت کې او که نه؟ جواب د دې مسئلې دا یاد کوي چې ښکار کول دا په دوه قسمه، یو ښکار د ضرورت دپاره او فایده ترې سړی دي، لکه د خوراک دپاره، د خرڅ دپاره، په محتاجو خلکو باندې لګوي د هغوی دپاره، یا میلمنو راوړی، امام دارمي هم راوړی رسول کیږي سأله الله عنه یوم القیامه، چا چې چنچڼه مړه کړه په ناحقه نو الله به چې د قیامت په ورځ تپوس کوي. یو کس تپوس کوي یا رسول الله وما حقه، نو چنچڼې څه حق دی؟ وی ان تذبحها فتأکلها، چې ته به یې حلاله کړې او به یې خورې، او داسې نه چې سر ته هسې پرېږدې ساه وله ختم کړې او بیا یې ګزار کړې. نو ځکه بعضو علماو د دې حدیث په رڼا کې دې قسمه ښکار ته مکروه نه، حرام یې ورته ویلی دی. راجح دا چې دا مکروه ده، او که حرام ورته ووایي نو هم خبره څه کمزورې نه، ځکه چې دا دلیل ډېر مضبوط دی. یو خو دا کار ګوره پالتو دی، دویم دې کې مال ضایع کول دي، دریم دا وخت ضایع کول دي، څلورم یو نفس هسې ختمول دي بې ضرورته، لکه یو چنچڼه، کوتره، بله مرغۍ هسې وویشته، څه چل دی زه ساه ازاد وم، ته ساه ازادۍ په دې چې لکه یو ساه هسې ختمې، یو سړی ځان له خوري، ضرورت یې ورته بیا هېڅ خبره نه ده، هغه به جایز وي او هغه حلال دي. د ده دویم سوال دا دی چې یو سړی ښکار له وځي او دی د جنابت په حالات کې، نو جنابت په حالات کې سړی ښکار کولی شي او که نه؟ جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې جنابت داسې داسې پلیتوالی نه دی چې د جسم نه بهیږي. داسې زموږ په دې خلکو کې د بعضو کم علمه مولیانو د لاسه څه خبرې مشهورې شوي دي، هغه ټولې بې دلیله دي یا اکثر بې دلیله دي. بلکل د دې جنوب انسان نه سم یو بو جوړ کړی دی چې بس د ده نه دا پلیتي ساسي په دې ځمکه باندې. جنوب هغه چا ته ویلی کېږي چې په ده غسل لازم شوی. د ده ذبیحه په اتفاق د علماو سره حلاله ده، که دې راولږي چاړه راوالي او یو څاروی حلال کړي، د ذبیحه حلاله ده، او که دې ښکار وکړي هغه ښکار هم حلال دي. دغه شان مسله ورسره د فایدې دپاره یاده کړي. دغه شان مسله د حایزې زنانه هم ده چې کومه زنانه باندې ماهواري او دا یو څاروی حلال کړي، چاړه پرې راکاږي، نو د دې څاروي خوراک
بالکل هغه جایز دی ځکه چې په دې باندې څه دلیل نشته چې دا حرام دی او موږ د ځان نه څه شی نه حرامولی شو نه حلالولی شو داسې زموږ په لاس کې خو نه ده چې یاره دا سړی د جنابت په حالت کې دا به حرام او نه بعض علما وایي مکروه به دا مکروه هم دلیل غواړي او دلیل په دې هېڅ نشته او د جنابت چې کوم حال دی دا یو وصف دی داسې نه ده چې دې سړي نه پلیتي روانه ده بهیږي خو صرف دومره ده چې دی په داسې حال کې مونځ اودس نشي کولی قرآن لاس نشي وړلی د قرآن تلاوت نشي کولی بس داسې نور عبادات دي چې هغه پرې منع دي خو د هغې دا مطلب نه دی چې د ښکار هغه حرام دی ګوره د اهل کتابو ذبیحه چې د الله په نوم یې کړي هغه حلال ده که حرامه ده نو دا جنوب سړی به د اهل کتابو نه ګوره نه او مسلمان دی یا دا حایزه زنانه چې ده چې په هغې باندې بیماري راغلی ده دا څه د داسې کفر خو یې نه دی کړی نه د هغې په لاس کې داسې څه شتي چې دا د ځان نه لرې کړي یا منع کړي دا ورو سوال کړی دی او دا داسې سوال دی چې زموږ معاشره ورته ډېر ضرورت لري هغه دا سوال دی دا ورو وایي چې زما خور یو داسې کور کې واده ده چې خاوند یې ډېر بد اخلاقه دی کنزل وهل ټکول بهتانونه لګول او د هغې بچو هم تکلیف ورکوي او نفسیتي بیمار دی خرچه مرچه هم نه کوي په هغوی باندې او 15 شپږ بچي دي نه یې څه کاروبار شته نه څه کار کوي نو زه دې خپلې خور ته داسې ویلی شم او که نه چې ته دې طلاق واله ځکه چې هلته مونږ اورېدلي چې رسول صلی الله وسلم منع کړې ده د دې نه چې ته په چا باندې کور وران کړي نو دې ته د طلاقو مونږ ویلی شو او که نه جواب د دې مسلې هغه به لږ تفصیلي یو دا اولنۍ خبره دا ده چې په سړي دا لازم دي چې دی به د کور ذمهواري سرته رسوي یوازې دا واده کول ګوره دې ته نه وي چې خواهشات به پوره کوي دا قصه د خواهشاتو نه دی یوازې خواهشات منځ کې راځي چې صرف بس دې ته خوشحاله دی ټوپونه وایي راوایي زما واده دی که نه واده ته څه ته وایي زه به خواهشات پوره کوم زما ښځه وایي زه به خواهشات پوره کوم بس قصه به داسې ودرېږي نه بلکې دا خو ته د یو داسې ژوند بنیاد ږدي چې په هغې کې به ستا په اوږو باندې غټ غټې ذمهواریانې راشي لویې ذمهواریانې د دې ښځې ذمهواري د کور ذمهواري د خرچې ذمهواري د بچي چې به وشي بیا د هغوی ذمهواري د هغوی تربیت د هغوی خرچه داسې ګپ شپ خو نه دی چې بس واده وکړو ګرځه را ګرځه او زه یوه خبره ما ملاحظه کړې ده په دې مسافرو ملګرو وروڼو کې چې دوی په دې مسؤلیت کې لږ کمی کوي کمی دا دی چې د بعضو دا خیال دی چې ذمهواري صرف دې ته وایي چې زه رزق پیدا کړم بس ټول نه غټه ذمهواري چې د کور ذمهواري ته ووایې که نه د ذهن کې پیسې تاویږي راتاویږي ذمهواري صرف پیسو ته نه صرف پیسې نه دي پیسې د ذمهواري یو قسم دی چې ته یې ذمهوار تربیت لویې ذمهواري دا هم ده سړیتوب خو بچو ته ښځې ته دا هم یو لویې ذمهواري ده او داسې پسې بیا مخکې ځه او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاري کې دا حدیث دی کلکم راع ومسؤول عن رعیته والرجل راع على اهل بیته وهو مسؤول عنه تاسو کې د هر سړي په غاړه څه نه څه ذمهواري شته او الله به د قیامت په ورځ تپوس کوي سړی ذمهوار دی د خپل کور د خپلو بچو د خپلې ښځې او دا څه ګپ نه دی وهو مسؤول عنهم او قیامت په ورځ به دې ذمهواري تپوس کوي چې تا څه چل کړی دی او څه چل دې نه دی کړی نو اولنۍ خبره خو د دې کس چې کوم کردار دی دا ناروا دی خو دا غلط دی چې سړي 15 شپږ بچي او دې دغه شان ګرځي نه مزدوري کوي نه خرچه کوي په هغوی باندې قیامت په ورځ دی د دې ذمهوار دی او دی ګناهګار دی ځکه چې یو حق پې دی او هغه نه ورکوي دویمه خبره هغه دا یاده کوي که چېرته یو ښځه د خاوند سره ژوند نشي تېرولی او عذري مقبول عذري نو دا د خاوند نه طلاق هم غوښتی شي
او دا د خاوند نه خلعه هم غوښتی شي. او په دې دلیل دا دی په صحیح بخاري کې حدیث دی د ثابت بن قیس رضی الله عنه بیبي راغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم خواله، او دا موږ تفصیل ذکر کړو د ثابت بن قیس ناشنا قصه د ما د آخرني درسونو کې ذکر کړو که چاته یاد، او د سره دا حادثه د یو پیر نه زیاته راغلې ده. د ثابت بن قیس بیبي په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغله او یا رسول الله ثابت بن قیس داسې سړی دی چې زه په اخلاقو کې او په دینداري کې نه ملامته کوم، یعنې ښه دینداره سړی دی، ښه اخلاقي، ولکني اکره الکفر فی، خو زما دا نه ده خوښه چې زه دې مسلمان یم او په اسلام کې دې یم او ناشکري کوم، او هغه زما نه کېږي، زما ده سره ژوند نه تېرېږي. سړی ښه سړی دی، دیندار هم دی، او بیا هم داسې څه زموږ په منځ کې دي چې ژوند نه دی روان. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته اتردین علیه حدیقته، اوله په مهر کې پوره باغ ورکړه، وایي دا باغ ولې واپس ورکړې؟ هغې ورکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ثابت ته ووایي دا باغ تې واله وطلقها تطلیقه، او طلاق ورله ورکړه، ازاد یې کړه. که چېرته د ښځې دپاره د طلاق غوښتل ناروا وې یا خلع، نو رسول صلی الله علیه وسلم به د ثابت بن قیس ښځې ته ویلي چې ته څه په ناروا کارونو کې اخته یې. او دا هم ګوره یو رحم دی د الله رب العزت، لوی رحم دی د الله چې اکثر پښتانه دې نه دي خبر. دا رحم په سړي هم دی او دا رحم په زنانه هم دی. ولې یو زنانه سړي داسې راټینګه کړي چې د هغې ورسره ژوند نه تېرېږي، الله رب العزت هغې له هم څه نه څه ګنجایش ورکړی دی، خو دا داسې نه چې هوایي خبره ده، هغه به یو عذر ښیي، هغه عذر به مقبول وي شرعا عقلا، بیا صحیح دی. یو دا وجه ده. دغه شان که چېرته د یوې ښځې خاوني او هغه کې پیدایشي څه کمی، لکه ړوند دی، کوڼ دی، او دې ورسره ژوند نه تېرېږي، دې له جایز دی چې دا طلاق وغواړي، دا خلع وغواړي. دغه شان لوی نقصان په سړي کې، لکه اوس د یوې ښځې خاوند دی بېلمازه لمونځ نه کوي، یا نشهیز دی، یا زناکار دی، فاسق او فاجر دی، نو دې زنانه له جایز دی چې دا خلع ته وغواړي. دغه شان یو سبب دا هم دی، ښه شرعي سبب دی، چې یو خاوند په ښځه باندې خرچه نه کوي، په بچو خرچه نه کوي، او دا ښځه لاړې شي قاضي ته شکایت وکړي او عالم ته او مشر ته چې سړی په ما خرچه نه کوي، نو زه د سره کومه څه نه د بچو خرچه کوي، نه زمونږ خیال ساتي، نه کور شتي، نه بل څه شتي، نو دې ښځې له جایز دی چې دا خلعه ووایي. دغه شان یو سبب دا هم دی چې کله دا سړی د دې ښځې حق نشي پوره کولی، د کوم چې د شهوت سره او د جنس سره تعلق ساتي، داسې ټیم کې هم زنانه له جایز دي. او دا ټول ګوره د الله رحم دی په سړي باندې او په زنانه باندې. او یو طرف ته سوچ نه دی پکار، الحمدلله زموږ شریعت چې دی دا هر چا له حق ورکړی دی، او هغه زمانه تلې ده هغه د جهالت چې زموږ په معاشره کې اوس هم شتي، خو په نسبت د مخکې لږ دي. زنانه ته به داسې قطع کېدو لکه دا چې یو زناور سړی راوړي او کور کې وتړي، د دې هېڅ حق نشتي، نه دا تپوس کولی شي، نه به دا خبره کوي، نه به د دې خاندان څخه خبره کوي، بس یو څاروی راوستی کور کې تړلی. دا د جهالت دور و او جهالت و، دا نه پښتو ده نه غیرت دی. غیرت دې ته وایي چې ته هر چا له دغه حق ورکړي. یو زنانه ته حق نه میلاویږي، هغې سره ظلم او زیاتی کېږي، نو شریعت هغې له د خلعې د غوښتو اجازت هغه ورکړی دی. ښه، اوس راځو د رور دې مسلې له چې ده وایي که زه دې خور ته ووایم چې ته دې طلاق واله، دا به جایز وي که نه، ځکه چې زه د هغه حدیث نه یېرېږم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک په بچا باندې کور نه خرابوي. نو زه خو دلته دا مخ ښکاري داسې چې د ده دا خور په خپله خو طلاق نه غواړي، نه خلع غواړي، او هغه به مصلحت به په دې کې سوچ به دې ته کوي چې زما به دلته د سره پاتې کېدو کې خیر وي، خصوصا د بچو دپاره. نو بیا څه ضرورت دی چې رونه یا پلار یا مور یا خویندې یو زنانه مجبوره کوي په دې باندې چې هغه ته طلاق ووایي. او زه دلته یو نقطه تاسو ته بیانه کوم ډېره اهمه. حالات فرق لري
د بچو د پیدایش نه مخکې او د بچو د پیدایش نه بعد. لکه یو زنانه بچي نشتی، د دې حال جدا دی. یو زنانه بچي د دې حال جدا دی. موږ د هرې خبرې ته سوچ کوو. کله ناکله سړی غلی شي د دې بچو دپاره قرباني ورکوي. دا نه چې ته بیا نښته یې په هغه خپلې پورې او طلاق دې واله او خلعت دې واله، کیدای شي هغې ته مصلحت دې کې ښکاري د بچو او خپل چې صحیح د خاوند ظالم دی، صحیح د خاوند حق نه ادا کوي، صحیح ده شریعت دې له حق ورکړی دی د طلاق او د خلع د غوښتو، خو نه خیر دې کې دی چې زه پاتې شم. نو بیا موږ له نه ده په کار چې موږ هغه زنانه تنګو چې نه ته دې طلاق واله. او که دا طلاق والي موږ داسې ډېر لیدلي دي، پخپله مې لیدلي دي، دا د اورېدو قصې نه دي. دا وروڼه ګوره برید تاوی راتاوی اکثر او د پلار، خو چې کله د جنې راشي که نه او د دې یو هفته تېره شي، د یو میاشت تېره شي سره د بچو، بیا د هر یو بل څه غوږ کې پوس پوس کوي او لا نور څه پرې دی او ښځې ناستې یو بل سره ډېرې خبرې اترې کوي. وا ستا خور راغلې ده، هغه مور بس دا راغلې ده، زما ښکلي مسیب نه، خو ته ګرم ګرم کښې تا ورته طلاق تې واله، تا ورته خلع تې واله، ځان ازاد کړه. وګوره مصلحت ته که ته په کار دی چې فایده څه کې ده. ته په ځان دا طاقت اینې او دا اوس اینې چې ته به دا وساتې، بیا دې دا بچي به وساتي؟ نه وایي زه خو دا طاقت نه لرم، زه خپلو بچو ته جاړم. وسله به یې کور ورانې. بله طریقه هغه دا ده، ډایرکټ سړی طلاق او خلع او دې ته نه ګوري. په خاندان کې چې کوم هوښیار خلک وي، مشران هوښیار ټکي او سره په دې ویم ځکه چې هر سپین ږیری هوښیار نه وي او هر سپین ږیری د مشورې د اخیستو لایق نه وي او هر سپین ږیری په خپله خبره کې مخلص نه وي. په دې به خبر کېږو نه، دا حقیقت. بعض خلک داسې چې نوم پې د مشرانو پروت وي، هغوی کوشش کوي چې کور وران شي، جوړول پرېږده، ورانولو کوشش کوي چې دا کور وران شي. او داسې خلک زموږ معاشره کې شته که نشته؟ په دې جرګو مرګو کې وګوره که د جومات په اولني صف کې به بعض ناست وي، ته به وایې چې یاره که دی دا دی، بیا چې کله جرګه او مسله راشي نو لوی ورانې به پکې دغه یو جوړ خبره به جوړېږي، جوړېدو ته به نږدې به دی او به یو ټکره ووایي موږ خو څه نه وایو، خو هسې دغه خبره ده که نه، به موږ څه نه وایو خو دغه خبره ده. دغې خبرې د لاسه هغه ټوله مسله ګڼولی شي. د هغې نه بعد که چېرته بیا دې زنانه ته په دې کې فایده ښکارېده چې دا د خاوند نه خلع والي یا طلاق، نو شریعت هغې له اجازت هغه ورکړی دی. خو د اول سر د موږ له نه دی په کار چې خپلې لور ته او خپلې خور ته یا بله چې کوم زموږ په رشته کې زنانې هغې ته د اول سر نه د طلاق ویل نه وي په کار، نه د خلعې، ځکه چې دا داسې وړې خبرې نه دي، دا ډېرې ګټې خبرې دي. خصوصا زموږ په معاشره کې په دې ګټه خبره چې کومه ښځه طلاقه شي یا د خاوند نه خلع والي، دا به څوک غواړي هم نه اکثر. نو ګوره د ټول ژوند مسله ده. اوس د عربو دا معاشره دوی په دې مسله پوه دي. نو که یو زنانه طلاقه شوي مې دوی په معاشره کې واده کېږي، خاوند یې مړي دوی په معاشره کې واده کېږي. زموږ په معاشره کې تقریبا دا پاتې شو، بس د دې قصه ختمه شوه. نو ځکه چې نصیحت کوئ یو زنانه ته چې هغه که ستا خپلې او که پردی، نو نصیحت ورته داسې کوئ چې مصلحت ته وله ګورئ. الله رب العزت دې زموږ په کورونو کې چې څومره مشکلات دي الله دې هغه ټول ختم کړي. دا یو خور سوال کړی او دم فایدهمند سوال دی. هغه دا دی چې زما زوی دی او هغه د 11 کالو او کور کې د بجلۍ څه تارونه چې هغه کولاو پراته وو، یعنې په څه شي کې لګېدلي نه او بره وو، بره ځوړند لاندې نه، او دی په څه طریقه باندې دغه تارونه نیولي او د هغې د لاسه مړ شوی. نو د 2 میاشتې روجې په ما باندې دي او که نه؟ الجواب، ګوره په کور کې د بجلۍ تارونه ښکاره داسې چې لکه کله یې سړی استعمالوي یوې لګوي بجلۍ کې، کله نه، او هغه بیا خصوصا چې بری څوک ورته رسېدی نه شي. دا تقریبا هر کور کې دا داسې مسله نه ده چې صرف د یو کور کې وه. او بیا د ماشوم چې دی دی داسې نه دی چې دی بلکل د 6 کالو 5 کالو 4 کالو به خبره نه پوهېږي، 11 کالو لوی سړی دی، دی به خبره هم پوهېږي، او خصوصا تارونه بری دي. الله اعلم دې کې د دې مور هېڅ دخل نشته، نه د پلار شته. او د
الشيخ ابن باز رحمه الله نه تپوس شوی په مجموع الفتاوی کې دا سوال شتي. هغه وایي چې یو زنانه تې تپوس کړی چې ما خپل بچی په کور کې پرېښودو او هغه لاړ د چولې نه ځان له ډوډۍ راغستې چې هغه په چوله له پاسه پرته وه او د چوله په هغه راوړېدلې ده او مړه شوې. نو په دې مور باندې به کفارې وکنئ یا پلار باندې، نو هغه ورته په تاسو دواړو باندې کفاره نشته، ځکه چې عادتا کورونو کې دقیق خلک ډوډۍ انګوری سالن وریجې دا په چوله له پاسه او نه دوی څه زیاتې کړی دی. دا هله مور پلار باندې کفاره راځي چې هغوی پکې څه تفرید کړی، څه زیاتې کړی، کمی کړی، هېڅ هم هغوی نه دي کړي. نو په تاسو باندې څه نشتي. دلته ځکه د دې خور دا قسم دغه کور کې تاري د بجلۍ یو خبره دی. اوس که دا تار داسې وی چې دا کته په ځمکه پروت وی او دا ماشوم وړوکی وی نه پوهېږي په خبره باندې، او دوی بیا هم تارونه په کور کې داسې پرېښودي، بیا خو پکې د دوی څه نه څه لاس دی، نو ځکه بې د قتل خطا هغه کفاره بیا راځي. خو په دې صورت کې دا کوم چې سوال شوی دی ما ته نه ښکاري الله اعلم چې په دې مور باندې به صحیح، ځکه چې هغې نه څه زیاتې کړی دی، نه هغې څه تفرید کړی دی، او ماشوم وړوکی نه دی، لوی سړی دی، د 11 کالو دی، نو په دې باندې به څه کفاره نه وي. او څه چې شوي دي دا په تقدیر کې لیکلی شوي او دا د الله فیصله وه، والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی، وی زه عمرې له تللی وم او چې کله ما عمره وکړه نو زمونږ بیا د واپسۍ اراده وه او اذان شوی. مونږ عمره وکړه، اذان وشو، نو مونږ بیا د ماسپښین د مانځه اذان وشو، وخت داخل شو، نو مونږ ماسپښین او مازدیګر ځان له جمع وکړه. مونږ یو څو کسانو ځان له جمع وکړه او مونځ یې مقصر وکړو ځکه یې زمونږ تادي ووتو. دا طریقه زمونږ صحیح ده که غلطه ده؟ تاسو وایئ صحیح ده که غلطه ده؟ صحیح ده؟ او چې خبرې کله موږ شروع کړو ټول مولیان یو، موږ علم ته ضرورت لرو، نه د علم مجالسو ته. دا اوس دومره غټه مسله هم نه ده، داسې لکه دې بعضو ته چې وایي چې علم کول اسلام یې زده کول، اسلام زمونږ تره زوی دی هغه ته اخرنۍ سپاره یاده ده او زمونږ پلار ته چې دی 10 سپارې یاد دي. دوی زمونږ د علم بد دته ښکاري چې یو څو دغه دي مسلې دي او خبره ختمه شو. علم زه بار بار دا ملګرو ته وایم ډاکټري ډېره اسانه ده، انجینري ډېره اسانه ده او د دنیوي سبقونه دومره اسان دي چې حد نه لري. او ما تجربه کړې دي دنیوي مسله ماته راشي په لږ ساعت کې سړی حل وباسي، ډېر اسان دی. د سړي دماغ کار نه کوي جدا مسله. ګران علم چې دی هغه د دین دی. یو خو په دې ګران دی ځکه هرې خبرې به الله تعالی تپوس کوي، په دې ډېر ګران دی ته چې څه بیانې تپوس وکړي. دویم دا چې هر وخت نوي مسله ده، بیا د مسلې صورت په مخه بدلیږي را بدلیږي، لکه یو صورت هم نه دی چې صحابه کرامو وخت کې یو مسله راغلې وه په دې صورت کې به د قیامت پورې به دا دقه شی دی، بدلیږي را بدلیږي. لکه یو سړي ته مسله راغله وایي زما زوی و، بل وایي زما لور وه، هغه بل وایي زما نیکه و، او هغه بل وایي زما عمر دومره او بل وایي زما عمر دومره. هر ټیم د مسلې صورت هغه بدلیږي را بدلیږي. یو وایي زه غریب وم، بل وایي زه مالدار وم. هرې خبرې ته سوچ او دا مسله سره یو لاړو موږ دغه وکړه بس خبره ختمه شوه. اول خو دا مسله ده که چې د عمرې نه چې کله لاړ شئ که نه د بعضو د عمره ډېر د تادی بس هسې هغه تا کولي ورښکاره کېدی او بیا یې ورامنډه دومره اوس چې اذان وشو ته راغلی لمونځ وکړه، الله به دله اجر هم درکړي او لږ به دمه شي، لږ د زمزم اوبو ته اوس که لږې خپې وغځوه، لږې دعاګانې وغواړه، یو مخ تلاوت وکړه که نه غوره دا ده. الا دا سړي عذري جدا مسله ده، محدود وخت دی، مسلې ده، بیمار دی، هغه معذوري ده. دا مسله یاده کوي دلته اکثر ملګري غلي او 2-3 جواب راکړو هغه هم غلط دی.
اول دا مسئله یاده کړئ چې کله ته جومات ته راننوتې که هغه عام جومات دی که هغه مسجد حرام دی که مسجد نبوي او اذان وشو نو د دې جومات نه وته دا نه دي جایز الا من عذر الا دا چې عذر وي دې باره کې ډېر حدیثونه راغلي لکه ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوړی دی وی امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاه فلا يخرج احدكم حتى يصلي تاسو کله جومات کې ناست یو اذان وشي نو تاسو کې به هېڅوک د دې جومات نه نه وځي چې څو پورې دا لمونځ د امام سره نه کړی او یو حدیث کې داسې راځي چې امام مسلم راوړی دی ابو الشعثاء رحمه الله وی موږ په جومات کې ناست ابو هريره رضی الله عنه ناست وی په دې کې اذان وشو فقام رجل من المسجد يمشي د اذان نه بعد یو سړی راپاسې ولاړ ووت فاتبعه ابو هريره بصره ابو هريره رضی الله عنه د خپل نظر په دغه کس باندې چې د جومات نه ووتو نو یې بیا موږ ته ووایي چې اما هذا هر چې دا کس دی فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم د رسول صلی الله نافرماني وکړه ها عذر دپاره وتی شي علماو هغه عذرونه باندې کړي چې سړي ته پته ولګېده چې یاره زما اودس نشتي یا داسې ضروري کار راپېښ شو ورته چې ډېر ضروري دی دته لوی تاوان دی بدن ته بچو ته هغې لپاره ضروري ووتو او بل ځای کې لمونځ کوي بیا صحیح چې دغه نه لازم به دا لمونځ دقه جومات کې کې په کوم کې چې به تا باندې عذاب وشو دویمه مسله دا نه دي روا چې یو ځای کې اذان وشو او خلک انتظار کوي امام ته چې هغه به راځي او ته په دغه جومات کې د امام نه مخکې ځان له خپله جمع ودرې دا صحیح طریقه نه ده ځکه چې اذان چې وشو نو خلکو بیا څه ته انتظار جمعې ته او جمع څوک ورکوي چې کوم امام ټاکلی شوی او تا د ځان نه داسې دغه جوړ کړو چې دی جمع دې ودرولې ده په داسې ځای کې چې د هغسې امام شتي لکه رسول وسلم حدیث کې څه وایي وایي څوک دی په هغه ځای کې نه مخکې کېږي امامتۍ ته چې هغه د بل چا ځای لکه اوس زه مثال کې د جومات کې امام یم او زه راځم منزله او کس را مخکې شي هغوی زه به لمونځ پوره وکړم ولې دغه شان حدیث کې راځي چې په کور کې د چا د ناستې خاص ځای هلته به نه کېږي دا ځای د هغه دی الا دا چې تا له اجازت درکړي چې ته کښېنه یا ته ووایي چې کښېنه نو دوی خو دا کار کړی دی اذان شوی دی یو خو اذان شوی دی دوی به د جومات نه وتي دویم اذان شوی دی او خلک جمعې ته په انتظار دي چې امام به راځي او دوی خپله جمع کړې ده نو اقل مراتب د دې دی چې دا کار صحیح نه دی ها راځو دې نه چې لمونځونه یې صحیح دي لمونځونه هغه شوي دي د دوی طریقه بعض علما ورته بلکل صحیح نه وي بعض ورته مکروهه وایي نور لمونځونه د دوی چې د هغه صحیح دي وجه دا دی چې د لمونځ وخت داخل شوی دی ماسپښین لمونځ که وخت داخل شو مازدیګر د دوی په دې صحیح دی چې دوی څه دي مسافر دي نو مسافر دپاره جایز دي چې د دوه لمونځونه یو ځای کړي هغه که د اولني منځه په ټیم کې او که د دویم منځه په ټیم کې او هغه قصر وکړي او بیا خپل علاقې ته واپس ځي نو دې کې څه حرج نشته دا جایز دي پکار دی وروڼو دا وه چې دوی د ماسپښین لمونځ د چا سره کړی و د امام سره کړی که بیا د دوی اراده وه چې یاره د مازدیګر ورسره کوو نو ځان له به یې کړی یا به یې جمع ودرولی او یا به یې ځان له کړی و دغه هم جایز خو دا طریقه د دوی دا صحیح نه وه والله اعلم دې مسلې ته اوس پته وه که څه مخکې او دوه درې اوبه کې وایي چې طریقه یې صحیح ده هغه جوماتونه د لارې دي د لارې جومات چې که نه د دې ځان له احکام د هغې اکثر خپل امام هم نه او څوک ورننوتو خپله جمع کوي ته په مسجد حرام کې د لارې جومات خو نه دی لکه اوس دې جومات کې اذان شو دې کې ماسخوتن او خلک ټول ناست دي انتظار کوي چې دغه به امام به راځي او ته شاته الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله شروع دي ولې څنګه ته مخکې کېږي
ها یو د لارې جومات دی، لارې جومات مستثنا یې دی او خلک په مخه ځي راځي، هغه جدا مسله ده. ها دا یو ورو سوال کړی دی، دا هم فایدهمند سوال دی. وی زمونږ یو خپل دی، هغه د زنانه سره نکاح تړلې ده او لا میلاو شوي نه دي. میلاو شوي مطلب یعنې جنۍ لا رخصت شوي نه ده او سړی مړ شو، نو میراث کې به دا زنانه برخه علي او که نه، او دغه شان د عدت مسله هغه به څنګه؟ جواب د دې مسلې ته یاد ساتئ چې کله نکاح وتړلی شي او شروط یې پوره برابر او په دیو کې به یو مړ شي، د اوسې د سړي تپوس کړی، زه د دواړو یم، ښځه خاوند کې یو کس هغه مړ شو، نو دا خاوند چې مړ شو دا د دې ښځې خاوند ورته ویله کېدو که نه ویله کېدو؟ ویله کېدو ورته. او دا ښځه چې مړه شوه ده ته د دې سړي ښځه ویله کېده او دوی منځ کې عقد د نکاح شوی، نو ښه باقاعده د یو بل نه به په میراث کې برخه اخلي. الله رب العزت قرآن کې وایي ولکم نصف ما ترک ازواجکم، وایي ستاسو بیبیانې چې کوم مال شاته پرېږدي نو ستاسو پکې نیمه برخه ده، که بچي نه او که بچي وي ستاسو څلورمه برخه ده. داسې پکې الله نه دي ویلي چې هغه بیبیانې ستاسو چې هغه رخصت شوي، داسې پکې نه دي ویلي. وایي ستاسو بیبیانې دا چې نکاح ورسره شوې ده دا بیبي نه ده، ده که نه ښځه ده، د ده ښځه ده، ده په نکاح کې ده، اگر که د خوا لا راغلې نه ده. او دغه شان د خاوندانو مسله ده. نو دا ښځه او دا د مخکې ورځو کې ما ته یو چا ټلیفون هم کړی و تپوس یې کړو، وایي داسې زمونږ یو خپل دی هغه مړ شوی دی، اوس هغه زنانه له به برخه په میراث کې ورکوو که نه، او دا مسله پرې ډېره درنه ولګېده. شریعت ته غاړه ایښوده دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. او زه په خپله داسې ډېر کسان پېژنم که نه چې په خپله په ډېرو ناروا کارونو کې اخته دي. ولې ځکه چې هغه ناروا کار هغه د په ژوند کې په مخه راځي، نو هغې ته غاړه نه شي ایښودی چې په دې کې د الله حکم ومني. خو که چېرته د بل چا په ژوند کې څه مسله وي او هغه غلط کار کوي نو دې به سور شین کېږي. تاسو کې یاره حیا نشته ته ځان ته مسلمانان وایي، نو دې ته وایي صبر وکړه، تا کې حیا نشي ته ځان ته مسلمان وایي، او ته چې نه پلانې کار حرام کې، پلانې کار غلط کې، پلانې کار غلط کې، دې به څه کوو؟ نو هغه ده ته په دې باندې عمل کول ګران دي ځکه چې د ده سره تعلق ساتي. چې ما او ته هغه دینداري کوو چې هغه داسې پسته پسته غوندې کېږي، نو بیا ته دینداري ویسته، د الله لپاره قرباني نه ورکو، د حرامو نه پکې ځان نه منع کوم، خپل وخت نه لګوم، بدن نه ستړی کوم، مال نه لګوم، د بچو خواهشات پکې بعض هغه نه د خپې لاندې کوم، خپل خواهشات د خپې لاندې کوم نو او غواړم جنت الفردوس. هغه حدیث تاسو ته یاد دی که نه چې جنت الله پټ کړی دی په څه کې؟ په سختو کې. حفت الجنه بالمکاره، د جنت یې پټ کړی په څه کې؟ په سختو کې. چېرته تاسو دا سوال کړی چې الله ولې د جنت په سختو کې پټ کړی؟ جواب د دې دا دی که دا سوال هم زړه ته راشي چې الله ولې د جنت په سختو کې پټ کړی؟ جواب د دې دا دی که چېرته جنت په سختو کې نه وی پټ کړی نو دا کمزوري ایمانونو والا دا دنیا پرست، دا بې المازه او دا بېدینه دوی به ورته ورننوتی. ولې ځکه چې سخته نشته. خو چې کله سخته راشي فرق په دیندار او بېدینه کې څه دی؟ لکه اوس زم جنت غواړم او تم جنت غواړي او موږ روان یو په دې لار باندې، منځ کې موږ ته یو سخته راغله، موږ غواړو جنت او موږ ته څه راغله؟ سخته راغله. سخته ده، زه ولې مثال درکړم، لکه موږ تجارت کوو، مسله موږ ته دا راغله چې زموږ په تجارت کې دا پلانې کار حرام دی، دا سخته ده که نه ده؟ سخته په دې اعتبار سره چې زه به اوس د دغه پیسو نه ځان منع کړو. د یو وی الله موږ واورېده او موږ پرې عمل کوو، هغه کار یې پرېښو، سخته یې برداشت کړه که نه؟ ابل وی یاره الله دې وچ په وچه جنت کړي. که چېرته دا سختو کې جنت نه وی پټ نو دا دواړه یو شان روان. نو په دې مسله پوه نه شوئ.
د الله په هر کار کې حکمت وي. ولې جنت په سختو کې پټ کړی زموږ پته ولګي. بیا خو به هر سړی ډزه جنت کې به ناست و مزې به وي، لیکن سخته خو یو هم نه تېره کړې. او هغه کومو چې تېره کړې ده هغوی سره یو نوع زیاتی ونه شو، هغوی سخته تېره کړې ده، دوی سخته نه تېره کړې، دواړه یو شان په جنتونو کې ناست دي. خبره مې دا کوله په هغه کس باندې دا مسله ډېره درنه ولګېده. میراث کې برخه نه خو یې رخصت شوي نه ما ښځه خو یې وکړه، ښځه خو یې وه، نو دا مسلې ورته داسې مزه ورنه کړه، ډېره یې تاو راتاو کړه. ما ورته لنډ وویم یاره ما ځان باسې ستړی کړي. لنډه مسله هغه دا ده چې د دې ښځې برخه رسي په میراث کې، ځکه چې دا د هغه ښځه وه. او دغه شان د خاوند مسله. عدت مسله، نو عدت به دا زنانه پوره تېروي 4 میاشتې او 10 ورځې. چې خاوند یې مړ شي نو د زنانه عدت 4 میاشتې 10 ورځې ده. که خاوند ته رخصت شوي دا زنانه او که نه رخصت شي. حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله یو روایت راوړی دی چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو کس راغی د مسلې تپوس یې وکړو. ورته یې وی یو زنانه ده خاوند یې مړ شوی دی. عبدالله بن مسعود ته وی یو زنانه ده خاوند یې مړ شوی دی، مخکې د دې نه چې د دې ښځې سره ملاقات کړی وی او دوی یو بل سره ملاو شوی وی او جدا شوی وی، یعنې رخصت شوي را نه و. ولم یفرض لها الصداق، او مهر یې ولې مقرر کړی هم لا نه و. نو هغه ولې فتوه دا ورکړه وی دې ته به پوره مهر میلاویږي، پوره مهر. ښه نو دا به څنګه اندازه لګي؟ وی کور کې چې کوم نورې زنانې دي د هغوی چې کوم مهر دی هغه شان مهر به دې له ورکوي. وعلیها العده، او دا به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تېروي. ولها المیراث، او دا به میراث کې برخه لري. نو خبره صرف د میراث نه ده، څه شی ورته پاتې شو؟ مهر ورته هم پاتې شو. او دلته د انسان د ایمان پته لګي چې جنې له رخصت شوي هم نه ده او دوی مهر سو یې ښودی، مثال 10 تولې، دا 10 تولې به دې جنۍ له لازم ورکوي. ولې؟ دا د هغې حق دی. نو هلته منځ کې خو سړی مړ شو، اوس به څه کوو؟ د الله طرف دې ښځې وجلی دی، دې ورکړی او د الله له طرف. او دغه شان په میراث کې به ورته هم برخه هغه میلاویږي. والله اعلم. واده شوي نه وه او رخصت شوي نه وه. هلکه یو کس مړ شو، پیسې چې کوم د خاوند یې څه کمیټي وه څه وه او هغه ښځې له رخصت شوي نه وه، نو هغوی ښځې له نه ورکوله ځکه چې هغوی دا له رخصت شوي نه وه. دا غلطه طریقه ده. بله دا چې دې نقطې ته تا زموږ سوچ واړو چې هغوی له پیسې ټاکلي چې ښځې له به دومره ورکوي او بچو له به دومره ورکوي. دا ټاکل نشته په شریعت کې. دا د سړي مال دی، دا د سړي مال دی که نه، دا به دغه شان تقسیمیږي لکه څنګه چې الله په قرآن کې ویلي دي. دا به کوي چې ښځې غریبې له به دومره ورکوي او بچو غریبانو له به دومره ورکوي. نه، څنګه چې الله ویلي هغه شان به تقسیمیږي. د ښځې یا 4مه برخه ده او یا 8مه برخه ده. دغې دا د دې سړي مال دی او دا میراث ګڼلی کېږي. والله اعلم. انشاءالله باقي سوالات و جوابات به ور روان نشست کې کوو. الله رب العزت دې مونږه پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.